د الله رسول فرمایي خیر الاضحیة الکبش و خیر الکفن حلة، رواه ابو داود. بهترین قربانی چې د اضحیه چې د هغه پسه دی عزیزان، بهترین. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې قربانی کوله پسه کمر پسو شکران یې درلود، شکر هغه لم هم لري، لم والا نه دی، دغه پسه د الله رسول کوي. اوس که هغه نه پروا نه لري دا اوس په سړی واوري بیا به چا وزا قصدي سرلی مازمور د ملا سواره د هغه نبی علیه السلام پسه الله لوی هغه یاره به سره کوم خبره سوله نو چې بیا مال راولي بیا نو دوی وشرمي جابل هم وشرمي. یعنی د الله رسول دغه کوله ګر شان جایز دي، پروا نه لري. اصلي د نوکانو کیسه نه و به د الله سروج کې نو نوکان دي اوس سبق مخکې چا د کعبه شریف سټیل پر ناو کړ مولوی صاحب اوس موږ ځو عمرې لره په د الله سروج کې دوی بیرشتان به نه پرې کوي، نوکان به نه پرې کوي. نو موږ خو بیا چې عمره وکړو بیا موږ سر خورو، موږ څه چم وکړو؟ ما ورته ویل پروا نه لري سړی، که د کوټې درواغ در رسېدلي دا د کوټې درواغ در رسېدلي د پښتنو درواغ دا در رسېدلي ورسه وې که ما ماخستان نوکان پرې کړو، اصلي د زیدې پرې کوم چې ته په خبرو سر نه خلاصوي. ما درته ویل یو سړی اشراک نه قضا کوي، اوابین نه قضا کوي، تاجد نه قضا کوي، ښه ښایسته لنګوټه یې تړلې ده، دوې شملې یې ورکړې دي، ښه ښایسته پر سنت طریقه یې ژره ده، ښه ښایسته یې پایڅې پورته کړي دي، تسبیح اړوي، غیبت نه کوي، بهتان نه وایي، سود نه کوي، رشوت نه کوي، زنا نه کوي، دا خبرې نه کوي. نو هغه سره بیا ښه خوند کوي، وایي یاره د الله د رسول بس د هغه خوښه وله. مړ هغه د ورځې په چوړمل روډ کې سود کوي، بیا راشي په اول صف کې طالب نو اقامت هم دی کوي. خلک مه خطا باسه، خلق ما دوکه کوه. نو د الله د رسول پسه بهترین قربانی چې د هغه پسه دی، پسه وکړه. بیا که ښکروري خو ډېر ښه خوند کوي، بیا که کمر یې هغه هم ډېر ښه خوند کوي، او که نه هېڅ پروا نه لري، هېڅ بده خبره نه ده. هغه بل کفن توری دی بیا هغه به نه وایم، زما سره تعلق نه لري د اوس سبقه سره.